سلامونه او ښه راغلاست. د جرمني ژبې زده کړه. د جرمني ژبې زده کړه په جرمني کې د ټولنیز او سوداګریز ژوند لپاره خورا مهمه ده. د جرمني ژبې د زده کړې حق ستاسو د استوګنې د اجازې له ډول سره تړاو لري. د ادغام په کورس کې د ګډون څرنګوالی ممکن توپیر ولري. که تاسو د اروپایي اتحادیې اوسیدونکي نه یاست، کولی شئ په خپله سیمه کې د آوسټرنډربهوردي څخه معلومات ترلاسه کړئ. د ادغام په کورسونو کې د B1 تر کچې ژبه زده کوئ او سربیره پر دې د جرمني د تاریخ او حقوقي سیستم په اړه هم معلومات ترلاسه کولی شئ. د جرمني ژبې زده کړه یا زه په جرمني کې کوم فرصتونه لرم. کله چې تاسو د مهاجرت او کډوالو د فدرالي ادارې څخه اجازه ولرئ او بیا د کار ادارې یا جاب سنټر تعهد لیک ولرئ، نو تاسو کولی شئ د ادغام په کورسونو کې ونډه واخلئ. له 200 ساعته زده کړو او ازموینې وروسته به د جرمني ژبې B1 سند تاسو ترلاسه کړئ. د ادغام د کورس د فراغت سند ښیي چې تاسو په کافي اندازه جرمني ژبه زده کړې ده او د جرمني د تاریخ او قانون په اړه مو لومړني معلومات ترلاسه کړي دي. د کار لپاره جرمني ژبه. که چیرې تاسو غواړئ کار وکوئ او یا هم د کار په لټه یاستئ خو د جرمني ژبې B1 سند نه لرئ، د کار اداره یا جاب سنټر کولی شي د کار لپاره د جرمني ژبې کورس ته په شاملېدو کې تاسو سره مرسته وکړي او یا هم واده وکوي. که چیرې تاسو په کار بوخت او په کافي اندازه جرمني ژبه مو نه ده زده، نو له خپل کارګمارونکي وپوښتئ چې د کار لپاره د جرمني ژبې په کورسونو کې ګډون کولی شئ او که نه. د لګښتونو معافیدل. که څوک د کورس لګښتونه ورنسي کړای او یا د جاب سنټر مرسته ترلاسه کوي او د ادغام په کورس کې په ګډون مکلف وي، له لګښتونو معافیدلی شوني دي. ادغام د کورس په لټه کې یاستئ، په ډسکرپشن کې د بمف ادارې د ویب سایټ لینک زه تاسو ته پرېږدم. تاسو کولی شئ خپل کورس پیدا کړئ. تر بیا ښې چارې.